بالغ کې ناپېژانده وسلوالو د تیر نظام یو سرتیری وژلی د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې ناپېژاندو وسلوالو د تیر حکومت یو نظامي منصوب وژلی دی د بلخ د والي ویان عطاالله زید وایي د لال محمد په نوم دغه کس تېره شپه د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې د ناپېژاندو موټر سایکل سپرو لخوا وژل شوی دی د هغه په وینا د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ یاده پیښه د شخصي دښمنۍ له امله شوې چې په اړه د امنیتي او کشفي ځواکونو لخوا پلټنې پیل شوي دي دغه راز د بلخ امنیي قماندانۍ ویان محمد اسف وزیري هم وایي 50 کلن لال محمد چې د چاربولک ولسوالۍ د اورناغه کلي اوسیدونکی و د دهدادي ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا پر ډزو وژل شوی دی